د باجوړ د واقعي مکمل معلومات راغلل ملګرو کم کس چې وجل کم ماشوم نو هغه د خپل ترې زوی وجل د ملګرو چې بیا پولیسانو هغه گرفتار کو دغه په موبایل کې چې کوم ویډیوګانې وکنه نو تاسو به حیران شئ ملګرو دغه سره مکمل ګنده ویډیوګانې وي د لغړی ویډیوګانې وي څوک چې دا قسم ویډیوګانې ګوري نو په بل چا باندې چرته هم مسله نه کوي خپل او پردی کې بیا نه ګوري نو ویډیو را سره مکمل وګورئ د نور ملګرو سره هم شیر کړئ ملګرو تاسو ته پته ده 2-3 ورځې مخکې چې کوم واقع راغله ماز ماشوم چې دی نو دا د دنیا نه رخصت کړی په بې دردۍ باندې وجلی او دی ختم کړی نو پولیسان بیا انویسټیګیشن کاوه نو چې کله انویسټیګیشن وکړو نو دغه ترز وینه دغه نوم ګونګا په ګونګا باندې دا مشهور دی دا لږ په ګونګا باندې مشهور دی چې دې تڼۍ قتل دی د امرې قتل نو دا خوب دغه نه پس چې دی نو پولیسانو دا گرفتار کو چې کله گرفتار کو او دې موبایل او کتن په موبایل کې ټوټل غلطي ویډیوګانې وی لغړی ویډیوګانې وی کنه دغه نه پس چې دی نو د ګونګا نه تاسو کو نو ګونګا وته ویل چې کنه چې دا ماشوم چې دی نو دا ما شهید کړل ځکه چې کله دا ما د ما سره دا په جګړه باندې هم شو کله چې دا ما شهید کاوه دغه نه مخکې چې دی نو دا زما سره په جګړه شو زما د ګریوان هم راوښه او د مړۍ راله خوکړه دغه نه پس چې دی نو دا د یو خټ نه کته ولوېده او چې کله خټ نه کته ولوېده نو ملګرو ویل ما کمرې راواغستې چې ما ته به څه نقصان جوړ کړي وروسته ما دپاره څه نقصان جوړ کړي چې ژوند دی دغه نه پس دا ولګېد که نه دا ګونګا او د معاذ ماشوم چې دی نو دی په کمرو باندې ویشتو مکمل طور باندې ختم کو دغه نه پس چې دی ملګرو دی ګرفتار کړو نو زه ما ټول ته خواست یار چې دې لږ ته سزا ورکړی شي چې بله ورځ د بل یو ماشوم سره داسې نه کېږي ځکه چې اوس ماشومانان هم محفوظ نه دي ته خپل ماشوم چې دی نو هغه محفوظ نه دی ته سکولونو ته لېږې هغه محفوظ نه دی نو دا به کوم ځای کې محفوظ وي موږ په پاکستان کې محفوظ نه یو افسوس خبره دا ده چې دې لږ ته خپل انجام ته ورسولی شي دې له سزا ورکړلی شي دا چې دی نو خپل د تره زوی چې دی نو داسې کار ورسره کړی او دا ماشوم یې معاذ ماشوم چې دی ډېر په بې دردۍ باندې وجلی دی نو زمونږ د باجوړ چې کومه پولیسان دي زمونږ ټول ته خواست یار چې دې لږ ته د خپل انجام ته ورسولی شي ځکه چې د سزا میلاو شي زمونږ سوشل میډیا په وجه باندې ځکه چې یو ماشوم چې دی نو هغه ته کور نه بهر ته نشي وتی او په موبایل کې یو داسې ویډیوګانې ګیرېږي چې هغه به په هېڅ چا باندې بیا اثر نه کوي تاسو په خپله سوچ وکړئ که نه چې داسې قسمه ویډیوګانې دي په موبایل کې دي نو دا په چا باندې اثر وکړي او د چا عزت خیال به وساتي ملګرو د یو ماشوم چې دی نو مکمل طور باندې ختم کو دغه موبایل چې کتلی دی مکمل طور باندې د ګندګیو ډکو د غلطو ویډیوګانو ډکو د لغړو ویډیوګانو ډکو د کومه د باجوړ چې کومه واقع راغله نو مکمل معلومات یې دغه رالل کوم هلک چې و نو هغه د تره زوی او د تره زوی چې دی نو مکمل داسې کار ورسره وکړو افسوس خبره ده نو ښه غوندې کمنټ وکړئ تاسو په دې باره کې څه وایي زه خو ډېر زیات خفه کړم یار چې یو داسې کار چې دی نو یو خپل د تره زوی د خلکو سره داسې کار کوي په هېڅ چا یقین نن سبا نه دی په کار ګورئ